अपनी पसंदीदा वीडियोस के लिए हमारे चैनल चश्मान मुसाखिल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके साथ साथ कमेंट्स में अपने कीमती मशवरों से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलें। ستړی مشي تاسو زمونږ د نورنبرګ ښار ته ښه راغلاست وایو. ډېره مننه ته خو چې زموږ ښار ته رانه شي. را به شو وروره. دسه ودرېږه د سپایډرمین سه ودرېږه سپایډرمین. واو هلو ودرېږه چې لږه ویډیو ته له اوسه وکړم. سپایډرمین سه انګلیش کې اوسه خبرې وکړه. Okay, danke schön. نورنبرګ دا چې دا لورنس کرخه هلکه د خدای بنده نو تاسو دا طرف کې لګوخه د یخنۍ نه دې مړ کړم یاره. کومه سیزو تاسو وځو کنه نو وبان ته نه داسې زو بیرته وبان ته دغسې ته وي. دا وبان دی کنه نه دا دی. دا اوس چې موږ د کم نه راوختو چشمان خان دا موږ څه ګناه کړې ده. دا زمونږ د کلي نظام خان دی چې د شاهرخ په نوم باندې یادېږي او قسمت یې دومره زیات ښه دی چې په شپږو میاشتو کې دننه ورته پاسپورټ میلاو شوی دی. یعنې دلته خو چې څوک راشي نو خوار او ذلیله اکثر واپس ځي او بس الله دې ټولو باندې رحم وکړي. موږ باندې خو یې رحم کړی دی. الله دې رحم وکړي. دا موږ دلته راغلي وو، یو موبایل هم کتو، موبایل هم خوښ شو او خو دې ملګري پسې ټلیفون وشو نو موږ واپس خپل کور ته ځو. نظام باچا دا اوس مونږ زمین اندوز کم ټرینونه چې دي په ځمکه کې چې کم ځي هغې ته مونږ کوزیږو او مطلب اوس به مونږ خپل ښار طرف ته ځو. ښار زمونږ نورنبرګ ښار دی هغه طرف ته مونږ ځو. مونږ کوزیږو د ټیکټونو ځای دی دلته د ټرین د تاسو ټیکټونه اخیستلی شئ او موسم ډېر زیات یخ دی. خبره بیا په ماینس کې روانه ده او مطلب مختلف قسمه خلک ځي راځي. زمونږ ټرین به اوس هم راشي. دا مونږ بیخي د ځمکې هغه تل ته راکوشو. ګوتې خو مې کار نه کوي، یخني ډېره زیاته ده. هلکه نظامه په دې ټرین کې څومره وخت یار؟ ټرین کې دی تقریبا
دا په دغه کوڅه باندې به راځي او مطلب په دې طرف باندې دا پلان لګېدلی د خلکو د سهولیاتو لپاره چې کوم ټرین کوم ځای ته روان دی دا نښې دي دا یو درای دا مختلف قسمه ټرینونه دي دا بل اړخ دی دې طرف باندې یو طرف نه راځي هغه کوم تاسو ته ما وکړه بل طرف ته راځي مسافر انتظار کوي د خپل ټرینونو 3 منټه بعد راځي 3 منټه بعد ټرین دا زمونږ د افریقې کاکا دی او خلک ته مختلف قسمه بس ته کنه دا ګوتې مې کار نه کوي بس ته کنه نه دا لګونی صدا ګوتې لګي کومونی دا چې د چشمان خان تراشه وړه غونته کې انټرویو بدنه واله انټرویو قرانه ماخه ها انټرویو لپاره به دغه کو برحال دا جرمني ستر ښار نورنبرګ دی او ډېر ښار دی ډېر تاریخي ښار دی دا هغه ښار دی کوم ښار کې چې د هټلر د نوم تاسو خبر یې د هټلر ټرایل شوی په دې ښار کې مګنی ټرین انتظار کوو چې راشي تاسو به هغه ووینئ زما ایشیا کې یا هېوادونو کې چې پښتانه دي او دا وخت زما اواز اوري نو هغې باندې به څه نه څه دې وطن سیلونو ځکه چې که یو سړي اپروچ نه کېږي دلته د راتلو بس دس نه لري کم از کم په دې طریقه باندې به څه نه څه د دې وطن رنګینۍ او د دې وطن منظرونه تاسو ته ښایي او تاسو ته په ګوته کوو داسې خدمت او خلک ولاړ دی ټرین انتظار کوي مختلف نسلونه مختلفو ژبو والا خلک دا زموږ ډېر ټرین راغی یو ټرین خو راغی نه زمونږ هغه چې دی لرې والا دی انداز زمونږ د بهرحال موږ به د پلیرې په ګاډي په ټرین کې او څه به ووایو بهرحال داسې ورته وښایه خلک دې خو راسه راته مې ترې تاسو دغه چې دی دغه ټرین دی اوس خیږي د خیره څوک کار نشي دغه سکرین لګېدلی دی چشمان خان زه به د اقبال شاکر یو څو شعرونه ووایم زما ګران ملګری هغه وایي د شماره وتې دي بې شماره ګرځي د شماره وتې دي بې شماره ګرځي ستا لیوني په هره لاره ګرځي زمونږ د کلي کار به څنګه ساز شي د کار سړي پکې بیکاره ګرځي ګلونه مه شو کوه خوب به دې کي ګلونه مه شو کوه خوب به دې کي دا لیوني د څه دپاره ګرځي باندې تخیل د چشمان خان په دې ټرین کې او موږ په دې ټرین کې او بالکل خېجه جناب دا د جرمني ستر ښار کې د ښار کې روان یم دا یو تاریخي ښار دی تقریبا باران شروع کېدو والا د احساس کې روان دي جناب دا د دې ښار ستر چرچ دی چې د دې کوشش کوم چې تاسو ته وښیم خلک راوته دي څوک شاپینګ کوي څوک څه کوي ښه جناب دا هغه ښار دی په کوم ښار کې چې
د هټلر ټرایل شوی او دا هغه ښار دی په کوم ښار کې چې هټلر ډیر یهودیان ژوندي سیزلي او جناب هټلر واحد یو داسې شخصیت و چې خپله باندې خو یې تور ویښته او تور سترګې وې خو د تورو ویښتو او د تورو سترګو والی بدي شو. ښه جنابو دا په یورپ کې د سوال کولو یو ډېره ښه طریقه ده. بس چا سره چې دغه هنر وي کیدني او مطلب د سوال یوه طریقه ده. خلک ورته پیسې غورځوي، روان دي خلک یو خوا بل خوا. او زه هم نن راوتی وم، زه شاپینګ مې ځان لکو، نو کوشش مې دا و چې تاسو سره هم د دې وطن څه رنګینۍ او څه نظارې شیر کما شریکې کما. زه دلته کوشش کوم چې یو سټور وګورم، ځان ته مې څه بوټان اخیستل او څه شرټس څه پینټس دا مې اخیستل. بهرحال تاسو هم ځان سره په دې سفر کې شریکوم چې تاسو هم د دې نه په څه نه څه جوړ باندې خوند واخلئ او مزه واخلئ. ځکه چې که زما ډېر ورونه دلته د راتلو هغه توان طاقت نه لري، نو کم از کم زما به دا کوشش وي چې په څه نه څه طریقه باندې د دې ځای رنګینۍ د دې ځای ښکلاګانې تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې په ګوته کړم. ښه جي دا د ګلونو د تازه ګلونو یو دکان دی ورکوټې شانتې. دلته ګل ورکول ډېره یوه اهمه تحفه ګڼلی شي. جناب دا اوس زه روان یم هوفت بانوف په جرمنۍ ژبه کې دغه ته وایي، دا ټرین سټیشن ته وایي، او هوفت لوی ته وایي، غټ ته وایي. هوفت بانوف طرف ته زه روان یم چونکې زما هغه لار هم ده. خو بهرحال زه کوشش کوم چې تاسو سره څه نه څه شیر کړم، څه نه څه تاسو ته در وښایم او څه نه څه خوند تاسو ترې واخلئ. جناب دا یو بل اړخ دی زمونږ د نیورنبرګ ښار. زه کوشش کوم چې دې طرف ته زه لاړ شم او کوم څه پسې چې زه راوتی یم هغه زه واخلم. غرض او مقصد مې هم دا دی چې د دې ځای په خاموشۍ څومره خلک روان دی زما په وطن کې چې د دې په نیمه باندې هم روان یو د دنیا شور به تاسو مطلب محسوسوئ ده او تاسو به اورئ. خو خاموشي ده، هر سړی په خپله منډه دی، هر سړی په خپل کار پسې روان دی، هر څوک مطلب خپل غرض خپل مقصد پسې روان دی. او زه هم خپل مقصد او خپل غرض پسې روان یم، خو ضروري مې ګڼله چې تاسو سره دا ښکلاګانې دا رنګینۍ په څه نه څه جوړ باندې شریکې کړمه، شیر کړمه. زما به دا کوشش وي چې تاسو سره هم دغه شان رابطه کې ما په دې جوړ باندې د یوټیوب په لار باندې دا تاسو هم کتئ شئ. پښتون په جرمني کې دا چې کله تاسو یوټیوب کې سرچ کړئ نو تاسو ته باقاعده
دا یو سایټ به کولاو شي، په هغې کې مختلف ویډیوز ما شیر کړي دي، نو تاسو هغه کتی شئ. ښاد آباد او بریالي اوسئ.